چین، ایران، پاکستان او روسیې افغانستان کې د پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړ. افغانستان په اړه د چین، ایران، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي او د افغانستان دننه یا شاوخوا کې د پوځي اډو بیا ځای پر ځای کول د سیمې د سولې او امنیت لپاره زیانمن دي. دغه غونډه کې د یو خپلواک، باثباته، له نشه یي توکو او ترهګرۍ پاک هیواد په توګه د افغانستان پر ملاتړ ټینګار شوی دی. همداراز له امریکا او ناټو غوښتل شوي چې باید د افغانستان د اوسني وضعیت اساسي مسؤلیت پر غاړه واخلي او یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې که افغانستان ورته بیرته د باګرام اډه ونه سپاري بدې پایلې به ولري. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې باګرام د افغانستان دی، نه د امریکا او چین، او امریکا باید له افغانانو سره په ډیپلوماتیک او منطقي ډول چلند وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانستان د خاورې په یوه برخه کې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی.